علیکم. والله زه خو شاق درته بیا وادي شوم. سلام علیکم. څنګه جوړې په خیر خیرت په خیر ډېر بخښه زه خو ډېر ولاړ درته بیا وادي غوندې خدای دې وبخښي ته دې پته راتېر شه تاسو مو ګوره نور سال درس ګو خو انشاءالله د خدای فضل دی روپۍ مې درکړې وې بیا باید چا زنګ پسې راوګلی وای ولا ګوره زما ګوره ولکن ولا زه څه شي نیمه لږه مې له ژوند نه یې وتلی ما زه به دې پیسې ډوډم خو داسې کیسه ده دا کښتونه اوسېدو اوبه مې واړولې ما دغه اوبه چې ولګوم انشاءالله ته یو سوق وکړه سوق سره څنګه یې نه نه ته سوق وکړه ما نور هم ډېره عجله ده ښه ویل چې دی به زنګ درته ووایي په خپل ټیم باندې به روپۍ درکړي ته به درته وایي خیر یوسې درېیم میاشته په مخکې دې روپۍ راکړې وې هغه د روپۍ دې بېرته راکړې انسان یو الله په یوار ده خدای په یوار ده موږ په یوار نه یو موږ بندګان یو ګناهګار و دا پیسې مې درلودې خو دغه اوبه مې اړولې انشاءالله ورته دا په دوه ورځو کې به یې راکړو ګوره میرا جانه ما نیکي در سره وکړه تا ته مې روپۍ درکړې و کوټ ورډان په هغو ورځ مې څونه خبرونه دې راکړو څونه وعدې دې را سره وکړې په هغو ورځ مې د 50 میلیونه روپو د ټول پیسې درکومه بېرته زه په خپل ټیم درته غواړم اوس وایي چې مګر خانه اک دې نه خورم ګوره له ما سره دې ښه وضعیت کړی دا کښ مې کوچیا دا وضعیت خو تا ته وینې انشاءالله په دا 2 ورځې کې به یې دا کړم ګوره میرا جانه زما لاس اوس بیخي تنګ ده لاس مې دونه تنګ نسي 10 روپو ته اړ یم د نورو خلکو پیسې را باندې دي قرضونه یې را باندې دي بې عزته کوي مې کور ته راځي ګوره دا فصل ده د ټنډې ماښام تربوز ده ګوره دا د کلیوالي معاملې دي جمعه ګوره پیسې دې نه خورم دغه خلک غږ اوري یو بل ځای به سره ووینو انشاءالله پیسې درکوم زه نورې خبرې نه درته کوم پوه شوې ته خو ما په کاروبار خبر یې ما په کار کې تاوان وکړو خبر د 15 روپۍ چې دي 15 روپو ته زه اوس داسې اړ یم لکه یو روزانه دغه ته اوبو ته ضرورت لري لري زه پوهېږم ضرورت ته دی خبر یم په تاوانو دې خبر یم پرسه دې خبر یم څه ضرورت ته دی پیسو خو ګوره دلته ما هم دغه قریبان سربونه دي د پښتو وطن ده یو بل ځای به سره ووینو دلته ولاکه ځای دغه ګردان نه ده ګوره میرا جانه دا دې مې ښه خبره وکړه ذاتي ولاکه ورنه خلاص یم چې تا ته هره ورځ راسم دلته به یې تا دروازه درټکوم یا په فصل کې دلته یې خر ګوله مخکې زه له تا سره باس کوم چې میرا جانه روپۍ دې څه کړې ولاکه ته ما هم دغونه حوصله یې اعصاب مې د هغه موره خراب کړي دي مقصد په دې دې ښه پوه کومه سبا دا مالې کور ته درځم که دې روپۍ نه یې ماده کړي بیا به ګیله نه کوې که ما هر څه در سره وکړو انشاءالله سبا په ډېر ټایم راشم ما به دې پیسې تیارې کړي بس ګوره اوس بیا واده را سره وکړه ګوره کور کړی ده که نه ما د تربور لرم کور لرم که خبر شوې دا دومره قرضداره ده قرآن کې به پرې غوري سبا دا ټایم کور ته راشه دا فصل ده دلته نه کېږي چې ما ګوره په خپله هوښیار سړی سبا کور ته راشه چې به بیا مقصد وایم سبا درځم اوس دې ښه غوږونه خلاص کړه که دې سبا روپۍ نه یې ماده کړې ګوره بیا به ولا په جنجال سره واوړو باید تا ما ته زنګ وهلی وای ته ما ته راغلی وای چې ما تا روپۍ راکړې نیکي دې را سره وکړه ونیسه دغه روپۍ بېرته واخله انشاءالله په خپل وخت عجب سړی یې په خپل وخت به یې درکوم ته راځه نور کار نه در لرم پوه شوې لیونی کېږم سبا کور ته درځم ښه دې غوږونه خلاص کړه بې غمه اوسه خفه نه شې اطاعت وکړه ګوره اطاعت ما خفه نه شي مقصد سبا درځم بیا بیا ځان مان خلاص نه کړې انشاءالله بې غمه اوسه دغه شیان په دغه نه مو باندې صحیح ده درځه خدای دې ماته سم جانا بخیر څنګه دې لاره غلطه کړې جوړ په خیر خیرت په خیر خیرت دروازه وځي ټکه خو راځه خیر یې مننه څوک بنه یې تاسو لار ماره وګورئ هیڅ څوک هم
دا راته وایي چې مقبول خان چې کوټې ته ټو که دا سوري ته کېنو زه خو وایم چې عجبه ښه هوا ده شولې ته به کېنو دغه به صحیح راځه دلته مې یو دوه نیالګي بانجان ولیکلي ښه ونه خېږي دا خو د ډېر ښه کار کوي ماشاءالله مقبول لاله څنګه یې ولاړ ښه یو د خدای فضل ده بخیر خو راغلی د خدای مهرباني ده خو طبیعت مې ولا قسم سو ولې تر څو دې روپۍ نه یې راکړې او له ما سره دې ولار نه یې وړي بې ما قسم ده که طبیعت سم سو ګوره ولا دومره کوشش دغه تېره ورځ چې دا رانه ما په فصل کې د کار کاوه بیا کور ته ولاړم باور دې وسه تر اوسه که مې بیخي خوب کړی ولا دومره کوشش مې درته کړی ده قسم درته مې پیدا کړي دا خو دا دې منمه په دې باور لرم خو دا مهمه ده چې په یوه ورځ مې درته وویل چې 3 میاشتې لا نه یې پوره سوي ما ته روپۍ ته اماده که برابر یې کړ خو بس ګوره خو ته په خبر نه یې د مقبول خانه یا میراجانه ولا که ټوسکوله کړی خو دا ده چې ونه ټولېدم درته برابرې کړي وه ډېره بښنه غواړم ما تا ته په یوه ورځ وویل واله که اجمله څه کوې اجمله ټوه یو تل چای راوړه اجمله یو چای راوړه په یوه ورځ ما تا ته وویل چې تا ویل وایي 15 شپې بعد ما درته ویلم یا یوه میاشت بعد تا ویل وایي یوه میاشت بعد ما درته ویلم 2 میاشتې بعد تا ویل وایي 2 میاشتې بعد ما درته ویلم 3 میاشتې بعد اوس دا 3 میاشتې هم راسوې خو وډار نه شوې برابر سلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام اجمله په خیر راغلې په خیر راغلې ستړی مسې ستړی مسې سلام مشه پلاره زه کېنه زه دلې کېنه نو خبره مې دا کوله چې ولا چې په دغه عیار مې د خمر وشم که درته وغورځوم پیسې نه شوه برابر ګوره میراجانه زه دا نه درته وایم چې پیسې یا برابرې شوې یا نه شوې برابرې 3 میاشتې تېرې شوې دي زه خپلې روپۍ درته غواړم ګوره اوس به ما بانې دې نورې نه منم پوه شوې د مقبول خان خبره دا د ملک د پښتو ډنډواله بلکل رسوایي ته پاکستان نه رسوو انسان لکه بني آدم دا شده ولا اکټ را باندې منم انکار نه خو انسان لکه نیمګړی دی انسان یعنی اوس ملک د پښتو ده ټولبل لرم شان مې د ولاړ ټولبل باندې کټ کړی هغه اسمان د دا انځکټ یوه روپۍ هم نه دوه ډونې لرم یوه د 1100 کډو ده یوه د 2 اوس دواړه به پکې ډېر کم د واده وې که زمن به د زمن به سیاسي او دوستي به په دوستي تربور به هم نه خبر وروره خلک به هم نه راځي د دوستان څنګه یې نو پوه شوې هغه اسمان د دغه ځکه د یوه ټکم ولاکه لرمه خیر شو یوه ټکم ولاکه لرمه دلته که تربور خبر شو د ما د مرد هلکه دروازه پورې دروازه پورې کړه څنګه یې خوښه ده جمعه ګله وروره مقصد په دې کې ګوره ما د عزت مامینه ده میراجانه ما ته تر هر شي ستا عزت مهم ده کور په د ودان شه دا دې د نر خبره وکړه عزتمن یې وه دا پښتون یې اصلي پښتون ته یې څه وکړم اوس هېڅ هم نه سم روا وکړه ګوره روا اوس وایي چې دغه لار در سره یو رسم بل رقم کېږي نه خیر وشه ما ته د الله د عزت وکړه خدای دې موږ ټولو عزت وکړي پوه شوې او دا د ښې نقطې ته مې اشاره وکړه کتاب هم خرڅ خلاص شي ما زمون به هم آفرین دوستان به هم شو دښمنان به هم نه خبرې بلکل دا دې ډېره ښه خبره وکړه نو یالله دوا کوه یا الله ته دې بخت شیریني به سره شیریني یا الله ته دې بخت کړه ته دې خوشي تون سره خوشحاله کړې تېر زر کلنۍ که خدایه امین مبارک دې شه امین خیر مقبول مبارک دې شه یاره خلک شو دوستان شوه خیر یاره زه څومره بختور من را پکې ونه غږېدو بلکل دا ډېره ښه غټه خبره شوه اتفاق برابر کړي دا ډېره ښه غټه خبره شوه که اوس ما هم بې عزته نه کړې دواوې ماته کوه ماته دواوې کوه انسان به دې ورځ تر مرګه هېر نه کړه ګوره اول مې هم نیکي در سره کړې وه اوس مې هم نیکي در سره وکړه که ما یې تا یې بې عزته کېده په نیت کې وایي په اوله ورځ مې لا نه پرېښودې کور ته یو خبر ورکړه کور ته به یو زنګ کور ته یو زنګ ووهه دغه نه ښه شو چې دغه د بلې ببرکه زویه زمګوړه او باد ده جوړ یې سلام ده پلار په خیر یې
دوام وکړه له خیره دوام وکړه له خیره ببرکه زویه څنګه یې دوام وکړه په خیر یې مبارک بیا مبارک او د میراجان دوه لوڼې مې وکړې ګوره میربازو میر اکرم ته مې زنګور ووږه زه به مې زنګور ته ووږمه نور یې اتې خپلې مزې کوې که خیر و په قرض کې مې دوه لورانې جنې وکړې دوام وکړه له خیره که خیر و بیا به که خیر و سمه دوا پسې کوو هسې مالګه وڅټله هسې مالګه وڅټله وه یوه کلکه شیریني خولې ته واچوله نور خپلوان هم در سره خبر کوي او دوبۍ ته مال ورکوي چې غبرګې ښځې مې درته وکړې بیا به م پلار نه منې د اوس لپاره که وخت بیا زه درځمه بس غوښه مخه تیاره کړې که نه خدای په امان اوس زما ګله مرغ دې ښه ډېر باښه ولاکه موږ هم بد خلک یو پوه شوې ولا تاسو مې عزتمن خلک یاست ولا موږ هم عزتمن یو موږ هم به دغسې عزتمنو په ډاډاره خلکو پسې ګرځېدو پوه شوې موږ هم بد خلک نه یو نه چله نه به سره خفه کېږو یاره دا ډېر ښه کار وسو او ته په دې خوشحاله اوسه چې ته هم بې عزته نه شوې او دوستي دې م له داسې نفر سره اوسه چې بهره مې اسلس لکه روپۍ درکوي زما ګوډه لاس راکړه قربان خو دې ته دا ډېر ښه کار ما له خوا به ټوله ټومباړه کوي بس زه به خپل زامنو ته زنګ ووږمه هغه په دوبۍ کې دې څونه به خوشحاله سي ډېر به خوشحاله سي که خیر که